درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشه. اینا تاسو په دې زدران صاحب پښتون ته هم جواب ورکړي که څه هم تاسو ورته اشاره وکړه د اروپאי ټولنې سره کوم موافقه چې مونږ لاسلیک کړ چې هغه مهاجر چې رښتیا هم اسناد نه دي منل شوي هغوی د بیرته راشي. دویمه مهمه مسله ته چې اشاره وکړه چې یعنی دغه د چا خبرې کېدای شي. وګورئ رښتیا هم افغانانو کې دغه ډول یو تصور دی که ناټو خبرې کوي نو پر دې معنا چې د امریکا له ادرس نه د امریکا له خولې نه خبرې کوي. که ملګري ملتونه تصمیم نیسي د امریکا له ادرس نه نیسي. که د امنیت شورا تصمیم یا پریکړه کوي نو داسې سړي ته تصور کېږي چې ګویا دا د امریکا فیصله وشي. هر هغه څه چې دوی غواړي دوی رښتیا هم په افغانستان کې عملي کېدای شي. رښتیا هم بالاخره دغه ټولنې دغه ملګري ملتونه دغه سازمانونه رښتیا هم د افغانانو او یا هم د بشریت لپاره څه کار کولی شي که بیا هم دلته موخې لري. حقیقت امر دا چې دا یو اتحادیه ده او په دې اتحادیه کې مختلف سکتورونه سره جدا کړي دي. پر اساس کې امریکا قرار لري دا که ناتو دا که نور ادارې حتی د حقوق بشر تر حده پورې په مسایلو کې خپل قضاوت کا او یا عمل سرته رسوي. د یو چا نمایندګي کا. ناتو د امریکا د اثر نه بیرون اداره نه ده. پر اساس کې هم دوی دي او هم دوی هدایت کوي هم دوی راهنمایي کوي او هم دغه د ناتو غړي هم یو هم نه سرکشي کولی شي نه د دوی نه جدایي کولی شي او که هر څوک په دې رابطه باندې دوی د قوماندې نه سر وغړوي هغه هم په یو نامه متهم کیږي او مشکل ورته ایجادي. نو ناتو قوماندان چې د خبره کړې ده د واضح خبره ده د امریکا په اشاره ده او دغه د پالیسۍ یوه برخه ده. په آینده کې کوم څه چې په افغانستان کې متصور دي او هغه تصورات د دوی د پلان یوه برخه ده او دغه پلان د یوې برخې د عملي کولو وخت به رارسیږي. دا چې افغان حکومت هم د دې اشاره کړې ده چې ځانونه آماده کوي او نړیوالې ټولنې ته یې ویلي دي څوک چې په افغانستان کې حضور لري چې ځانونه آماده کړي د دې بلا و مخنیوي په خاطر باندې. نو د هغه حالت یې چې کور چښتن ته وایي چې کور دې ساته غله ته وایي چې هغه دروازې نه داخل شه. دا دواړه خواوې په نظر کې نیول شوي دي او که نه دنیا هم په دې مطمئنه ده. موږ په افغانستان کې چې اوس د دې ور خوراک یو هم په دې باندې پوهیږو چې د دې ور مخنیوي له کومې خانه کېدای شي او څنګه کېدای شي. تر هغه وخته پورې چې افغانستان د بهر نه د همسایه ملکونه تر جدي تهدید او خطر لاندې و او د تروریستان ورته لیږل کېدل او خلک یې وژل د افغانانو به چیغې وکړي اصالات به یې ووایي چې ګوره ځای د جوړښت د تروریزم معلوم دی هغه چې افغانستان ته صادریږي هغه مراجع معلومې دي په یوازې دی چې د یوې ونې یو شاخ یا یوه پاڼې کې کار ولري په ریشه کې کار ولره اساسا هغه بلا چې د کومې خانه را رواني دغه مخه ونیسه. خو تر اخره چا په دې باندې اعتراف ونه کړ. کوم راکټونه چې په هغه باندې افغانستان کې د ځنګلوی اور اخیسته او کورونه سوځول کېدل په وارو شکایت شوی دی چې د خدای په خاطر باندې ولی کوم هدف ولې د څه په خاطر باندې. حتی همدغه خلکو غوږونه کاڼه کړل او ویل چې اصلا موږ نه پوهیږو چې راکټ هم د کومې خانه راځي. دا مسله زموږ پورې اړه نه لري. تاسو د ګورنمنت یو ډیره مهمه خبره چې دا هغه ده ام افغان حکومت ام افغان ملت ام خواخوږي د افغانستان په دې باندې باید تصمیم ونیسي یو غټه اجماع چې هغه د سیمې په کچه وي هغه کې خپل امریکایان شامل وي. دا باید مابین ته راشي او د دغه جنگ تعریف وشي. د جنگ که په دې مفهوم وي چې افغانستان د رنګ شي او افغانان د ټول مړه شي په دې باندې باید افغانان پوه شي. که د جنگ په دې خاطر باندې وي چې په دې کې خارجيان خپل ګټه لټوي هغه د ګټو اندازې دي تعریف شي. که افغانان په دې کې 15% یا 10% ګټه لري هغه ګټه د بیمارګه ورته ورکو نو دغه ګټه په خاطر باندې چې دوی د خپل ځان لپاره کوي او هغه ګټه چې افغانستان ته په نظر کې نیول کیږي دا په دې مرګ باندې نه کیږي. نه سبیل جلب مسلې ته مو اشاره وکړه. تاسو وګورئ د ناتو سرمنشي دا خبرې کوي چې افغان حکومت او نړیوال دی بد وضعیت ته چمتوالی ولري. تاسو باور په خدای وکړئ راځي داسې عیناً به دغه څه وسو. تاسو لاړ شئ افغان حکومت له هر چارواکي نه پوښتنه وکړئ چې ناتو سرمنشي دغه ډول یو اندېښنه وښودله د راتلونکي په اړه د وضعیت په اړه نو دوی به درته وایي چې نه افغان ځواکونه ډېرې توانایي لري او هېڅکله به هم دغه حالات له دې نه بدتر نه شي که نه. اصلي پوښتنه دا ده چې ولې رښتیا هم یا هغوی ده چې مونږ ویروي او یا هم د دوی ده چې مونږ ته کاذب ډاډ راکوي کوم یو حالت یې دغلته یوه اړیکه هم لرو دغه به واورو را به شو. مهرباني ګرانه ستړي مه شئ. سلام علیکم. علیکم السلام. بله مهمان محترم شما چند سوال از مهمان شما داشتیم. بله مهربانی صاحب.
بارها ما از طریق تلویزیون ها هم سیاسیون خود میبینیم و چیزای از اینا میشنیم که فقط تکرار کرده این میره. ما ملت افغانستان زبان اینا میشنیم و هیچ عکس العمل را ما تا حال ندیدیم که یک گروه یا یک تیم بیرونشان واقعا چیزایی را که میگن به منافع مردم افغانستان و ملت افغانستان کار بکنن. حالا ما از نمایش ما تقاضایی را داریم که بیاین به جای از که ما 15 سال است انتقاد میکنیم یک برنامه ای را روی دست بگیریم که اون ملت حداقل امیدوار باشه که اینمی برنامه ما را 10 سال بعد به جای میرسونه. 15 سال میشه ما هر انتقادی را که شنیدیم ولی هیچ نتیجه را نگرفتیم. ببینیم راجع به مواد مخدر، حالا ما برای آمریکایی‌ها کار نداریم، شاید زور ما نمیرسه از هر لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و اهدافی که اونا دارن اونا خود به هر قسم که باشه هیچ پشت‌دی نمیگردن که افغانستان چقدر نفوس افغانستان کشته میشه. اونا کشته میرن تا خود به اهداف خود برسونن. این کل ملت فهمیده. یعنی از یک بچه 7 ساله که شما سوال کنیم این چیز میفهمه. پس بیایم ما راهی که خود از نجات میدیم او راه رو ما جستجو کنیم. ما خب ملت هستیم. یک جلسه ببینیم ایتا ملت افغانستان را استعمار گرفتن که یک گروهی را جور میکنن به نام فدراسیون، باز هم از خود جور میکنن. تصویر است که ملت فریب میدن. شما ببینیم همین مواد مخدری که امروز میبینیم، خب بیایم ما خب ملت افغانستان هستیم، صاحب همین ملت هستیم، بیایم یک 4 نفر از سیاسیون، از موسفیدا، از دانشمندا افغانستان بشینیم همین را طوری کار بکنیم سرازی که این بیایم یک راه قانونی برای جور کنیم. این امکان نداره غیر از اینکه ما کشته میدیم هیچ نتیجه به دست نمیاریم. یک راه برای جور کنیم، یک بازار جور کنیم، ملت خود از دست به کار شه، یک گروهی را جور کنن تا این را بتونن حال از هر راز کس یک خلاصه بشه، یک راه قانونی برای جور کنیم تا اینکه بتونیم یک روز این جلوگیری هم بکنیم تا که بین اجتماع بین مردم نریم و مردم قناعت ندیم. امکان نداره که ما از این طریق زور به جنگ به کشتار کنه بیشتر از این ملت خراب نکنه. یک دو مسائلی که امروز طرف می حکومت، خب ما خب کلی میشناسیم که این جسدهای مومیایی شده را 40 سال میشه سر ما تعمیل کردن یا هیچ چیز از اینا کار نمیکنه یا به نام رهبر. ببینیم یک کس به خودمون میشرمیم که ما به نام 20 دانه رهبر داریم و 20 تا رهبر شما بیاریم بشونیم پیش یک بچه سن 12 نمیتونه امتحان بده از هر لحاظ. حالی همه سیاسیون ما پیر شدن به انتقاد، دانشمندای ما هم از بین رفتن یا که آخر حساب خود از دست دادن، ولی ما یک عکس العمل ندیدیم که روز ببینیم که یک گروهی جور شد، یک کسای پیدا شدن خلاصه در رأس استاد شدن مقابل شما. چرا شما به چی دلیل به پارلمان امروزی معاش میدن از بله خارجی ها میدن هرچی میدن از ما. بله فکر کوم چې اړیکه پرې شو واقعا هم مهمه مسایلو ته مو اشاره وکړه. انجنیر صاحب هم خپل تبصره ولري. انجنیر صاحب مهرباني دا رښتیا خبره ده چې حکومت باید رښتیا ووایي، خلک په جریان کې واچوي څه روان دي. موږ یو ملت یو، افغانستان دا یو ملت دی، دا یو واحد ملت دی. ملیتونه به مختلفي خو ملت واحد دی او د ټولو ګټې یو د بل سره شریک دي، ځکه واحد کور دی، د واحد ګټې طبعا شریک دي. او په کار ده خپل حکومت په دې کې مسؤلانه قدم پورته کا. مخکې یو ټکی ته چې ما اشاره وکړه چې که امریکا زوروره ده، که متحدین یې زورور دي او په افغانستان کې په مختلفو بانو باندې مصیبتونه ایجادوي، هغه د تفاهم یا د لوی اجماع په رابطه باندې موږ په دې ملک چې اوس او افغانستان د افغانانو کور دی، په دې افغانستان کې د افغانانو د پاره د ژوند ګټې هغه ولیا ګټې هغه څه چې ورته باید یو شی تخصیص ورکړي شي هغه دې ورته معلومه کا. اوس خو موږ په داسې حالت کې قرار لرو، نه زموږ ګټه چا تعریف کړي، زموږ نه دغه موجوده جنگ چې په افغانستان کې روان دی نه دا چا تعریف کړی دی. بهرنیان څوک تعریف کوي؟ حکومت که ولس؟ اوس زموږ حکومت احساس مسئولیت نکا او متاسفانه خپل ملت هم په دغه حالت کې دی چې هغه د اعتماد فضا په خپلو کې سره ورکه شوې ده، ځکه دغه ملت په دوامداره جګړه کې اخته دی. ولې یوازې اجازه راکړئ بخښنه غواړم د ملت یا د ولس له ادرس نه که د حکومت د اصلاح لپاره څخه هم غږ پورته کیږي، نو د حکومت له ادرس نه به دا ویل کیږي چې دا کسان د حکومت پر ځول غواړي، د نظام کمزوري کول غواړي، یعنی هیڅ ډول باندې دوی غږ رسا غږ نشي کېدلی.
یو بله پوښتنه به مطرح کړم انجینر صاحب، تاسو په 2.5 کالو کې د حکومت له ادرس نه د امریکا پر خلاف یوه کلمه هم اورېدلې ده؟ په ډیرو مواردو کې وګورئ پخواني حکومت ورسره د هوایي بمباریو پر سر ناندرۍ تر کومې حده ورسولې چې اړیکې سره خړې پړې شوې، یعنی تر دې حده ورسېدلې، هغه سیاسي ډیپلوماتیکي اړیکې سره خرابې شوې، ترنګړې شوې. نن بیا دغه حکومت د هوایي بمباریو اجازه ورکوي. دلته اوس اشخاص سیاست کوي که حکومتونه او یا هم یو نظام؟ متاسفانه په افغانستان کې خو با وجود دي چې موږ ټول د نظر لرو، زه خپله د دې ځای نه د نظر لرم چې د نه حکومت نه لږ بیکاره حکومت هم ښه دی، او موږ هیڅ وخت د نظر نه لرو چې حکومت د راپرځولو په رابطه باندې برنامه جوړه کړو، ولې د نظر لرو چې د حکومت مسؤلانه قدمونه پورته کړو او مورد تایید خلکو قرار ونیسي، اصلاح شي، هغه کارونه وکړي چې خلکو ته خیر پې مرتب وي. دا زه په تعصب سره باید درته ووایم اصلا همدغه موجوده نظام زموږ د هغه چا د کړو یوه نتیجه ده کوم چې غواړي په افغانستان کې د خپل دایم حضور برنامه ولري. زموږ ملت د مسؤلیت لري خپل آواز جکا، د خپل آواز تر حکومت پورې ورسوي، ولی په حکومت کې د موږ هغه مسؤله مرجع بیا هم نشته څوک چې د یو کار کولو پلان او برنامه ولري د بلې خانه اخلالیږي. تر اوسه پورې موږ په دې باندې نه یو توانېدلي د یو والیان کلا د مرکزي حکومت تابع شي، وزارتونه تابع شي. د اوس دغه څو ورځې مخکې باور وکړه ماته دې خبره کړل شوې ده چې راځه پلانای رئیس په دغه ځای کې معرفي کیږي که تاسو هم وایي ښه به وي. سهار ته دغه سره د اختلاف په نتیجه کې هغه ټوله برنامه د بین ولاړه. کله چې د تا په کور کې نفاق او مشکل په دې حد کې وي، اوس حکومت خو خپل مسؤلیت نه ادا کوي، دا د ملت د خلکو مسؤلیت دی، د روشنانو خلکو فکر خلکو د مسؤلیت دی چې خپل اوازونه سره متحد کا، یو ځای کا، او د خدای په خاطر باندې د کور د سالم ساتلو په خاطر باندې والله دغه کور که خرابېږي هغه څوک چې په دې کې د بهر نه د امتیازات اخیستلو په فکر کې هم د هغه ورسره د بین ځي او نړیوال په چا چې سرمایه گذاري کا، هغه سرمایه گذاري په دې خاطر باندې نه ده چې د تا وطن دی جوړ شي، خپل ګټو لپاره کار کا، مګر هر سړی په خپل ملک د مسؤلیت لري خپل خلکو ته کار وکړه. په دې اساس باندې دغه د ملت د فشار په نتیجه کې هغه اوازونه باید متحد شي، یو شي، حکومت یو خط تعقیب کا، یو لار تعقیب کا. دغه موجوده اختلافات نه ګوره چې دغه اختلافات مخ ته دغه حالت راوستي دي. زه خدا سی وایم ته داعش نه، ته القاعده نه، ته بهرنۍ مداخله نه، ته د ټولو نه د موږ دغه موجوده حکومت به اتفاقی یو د بل تخریبول او دغه نظام خرابول دته دینه خطرناک دي. ځکه هغه څوک چې په داخل د کور کې تا خرابوي هغه ډیر مؤثرتر د نظر دی چې بهر نه پتا باندې حمله کا. نو په دې اساس باندې د موږ د موجوده نه خالو ټول مسؤلیت دوی په غاړه دی او دغه سروز برازي چې د ملت به سره اوازونه خپل شریکوي او بیا به خلک راکړي. دقیقاً وګورئ ملت سره به دا فکر وي کناړیوال دغه ډول د حکومتونو او یا هم د نظامونو د ضعف لپاره څخه هڅه کوي، نو دوی ملت سره به دا فکر وي چې گویا دوی د مداخله او یا هم د خپل پردیو اجنډا او د تطبیق لپاره څخه دغه ډول څرګندونې کوي، ډیر به په باور ونه کی. خو کچیرته د ولسمشر د لومړي مرستیال لخلی څخه دغه ډول یو څه تاوري چې ګویا هغه پر خپل ولسمشر باندې باور نه لري او قومي سیاست ته دلته رنګ بوی ورکوي، نو دا خو بیا رښتیا هم ملت دلته سخت زیانمن شي. دا فکر به هیڅ کله وسره هم نه وځي چې ګویا دا دسیسه ده. یو ډیر حساس او مهم شی چې هغه ټول موږ ځوروي هغه په دې ملک کې د قانون تطبیق دی. اول د دې پوښتنه باید وشي په دغه ترکیب کې د لومړی معاون د فاریاب او د جوزجان د جګړې لپاره څوک لګي په خپل سرځي که څوک وظیفه ورکوي. په دې ملک کې د وزارت دفاع په نامه، وزارت داخله په نامه، امنیت ملي په نامه باندې ارګانونه شته دي. د جنگ مسؤلیت د خلکو دی. که معاون اول د ریاست جمهوری جنگی سره یورای دی ویلی وزارت دفاع ته وزیر دفاع دی مقرر کړ چې په ټول افغانستان کې د ذکاوت نه، د استعداد نه، د جرأت نه استفاده وشي، او که متاسفانه د دې ظرافت او د دې صلاحیت او د دې اهلیت نه لري چې په دفتر کې کینی حداقل د خلا ډګه کو چې الته محسوسه ده او فقط جنگ باندې نیولای دي زمزه مخالف سرکوبو. د اوس په هغه سیمو کې کوم خلک چې بیکوره شوی دي، کوم خلک چې بځای شوی دي او وجل شوی دي او در بدر شوی دي، 15 سواری د سړی هغه منطقې ته لاړه، په خلکو یې بمبارد وکړه، مصارف یې وکړل، دای خو په یو داسې تحفظ کې ځي چې په سر باندې باید تیاری وي، د لاندې ټانکونه وي او په میلیونو ډالر مصرفي. دې نتیجه به دستورد شي.
هغه منطقه څومره ساتل شوې، څومره مسونه شوې، څومره خلکو ژوند ته تحفظ ورکړل شوی. برخلاف خلک وژل شوي، د کوره په هجرت مجبور شوي دي، در بدر شوي دي او بېګناه خلکو ته جزا ورکړل شوې ده. هغه چې نن د آواز پورته کوي چې مسله قومي ده، دغه مسله قومي زیاتره خلک هغه دې ته ډېر پکا ولمن وایي چې په خپله په دې مصیبت کې اغشته دی. دا اوس خو موږ په کوم ادارې چې ګورو، کوم نظام چې ګورو، متاسفانه هغه د اصالت د حد نه وتلی دی او هر سړی د خپل بقا او تحفظ او د خپل قوم او خیش په نامه باندې ته ورشه د ځینو مسؤلینو د فاترو ته ننوځه، غیر د کاکای زوی او د مامای زوی د خپل قوم نه بل څوک لیدای شي. دا د خجالت خبره ده، دا د شرم خبره ده او دا دوی ته تحفظ نه ورکوي، دا شرموي، دا ذلیلوي، دا خاروي. د جنگ په افغانستان کې خو یو تحمیل شوی جنگ دی، پردی جنگ دی، نیابتي جنگ دی او د اوس هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې خپل ګټې ترلاسه کړي هغه مستقیم برخورد نه کړي، هغه د افزارو په شکل باندې خپل افغانان یو بل سره جنگوي. لکه چې د اوس ورته ګوري او کوم داعش هم چې شرقي ولایتو د افغانستان ته متوجه دی، د هغه داعش نه دی چې په عراق او شام کې جنگيږي. کوم عرب هم تر اوسه چا په دې ځای کې نه وی لیدلی. دا هغه خلک دي چې داعش په نامه د همسایه ملکونه ملشي جوړیږي، خلک راځي او تا د بین وړي، د مشکل سره د مخوي او د تهدید ته یو فشار لاندې دراولي. بل یو موضوع کله کله موږ داسې فکر کوو چې دغه د سیمې سیاست وایو پلانای پنځه کې واقع شو، دغه څه وشول او دغه څه وشول، موږ ته خلکو توجه ډیره ده، تا ته د خلکو توجه د جنگ په لحاظ ډیره ده. ته د یو داسې چا په حیث باندې چې تا ته نجات ورکړه، ته د سیالانو سیال شي، په تا کې د امن راشي، په تا کې د تعلیم راشي. د اوس روزانه د تعلیم یافتگان د کور چې وبزي وشل شوی وي، خپل کلی ته چې روان وي وشل شوی وي. د پرون بل ورځ یو ځوان د وطن یو هستی و یو سرمایه و په دې مسایل کې متاسفانه د خدای دښمنان ورته راغلل او هغه ته په شهادت باندې یو کور چې توی و ورور یې ورته شهید کا، ناو یې ورته په موټر کې پاس خلاص شي وایي هغه کور یې تباه کا، هغه کور چې تباه شه، هغه کلی تباه شه، ملت تباه شه. هر ورځ د رقم واقع دي، هر ورځ د رقم خبرې دي. نو امریکایان یا ناتو کومه برنامه چې د افغانستان په رابطه باندې تشریح کوي هغه واحده برنامه ده، هغه د دوی د پلان او استراتیژي په رڼا کې ده، هغه تصادفي نه ده چې موږ ته پیشګویي او پیشبینی کوي چې دغه سي مشکل سره به مخ کې حکومت کینی ورسره خواهش ته وکړي چې د مشکل د معامل کړي نور بس دی سره نه غواړي راشه چې موږ باندې توافق وکړو، امنیتي تړون خو مې در سره امضا کا، پایګاه خو مې درته درکې او دا د اول حمله یو نتیجه و. دین ورسته چې شي غواړي چې هغه درته درکو. دا ویل کیږي او دا هم ویل شوی چې افغانستان هدف نه بلکې وسیله ده کنه. نو امریکا ته افغانستان رښتیا هم وسیله وسی په وسیله کې دغه ډول منګه تباہ او برباد شو، نو په هدف کې به بیا څه حالات منګه وکړي. د سید افغانستان خیر تنه وسیله نه دی، افغانستان هم هدف وو. افغانستان هدف ده چې ځان لپاره د خپل ځان لپاره د مسؤلیت فضا جوړوي. د اوسنۍ پایګاه ده افغانستان په 15 کلن تاریخ کې تر اوسه پورې د چا د پایګاه مرکز نه وګرځیدلی، مګر نن ستا په ملک پایګاه ده. خو د دې پایګاه اثر د تا د دفاع لپاره څه دی؟ نن ستا لپاره فقط په کې څه نشته. دغه چای لپاره چې پایګاه جوړ کړی د هدف و، خو هدف تم په مجموع کې وي. نن دې دغه هدف نه چې سر ته رسیدلی یو بل هدف دغه نه وړاندې لري، په وړاندې هدف کې به ته وسیله وي اتانه به استفاده کی. نو عرض ده چې په دغه مورد کې زموږ د حکومت مسؤلین او مشران مجبور مکلف دي ملت ځواب ووایي، د دغه جریاناتو په رڼا کې واچوي، معلومات ورسره شریکا او دا ورته وایي چې دغه موږ هر وخت قربان دی نوې پالیسي او استراتیژي کیږو، کله یو پدیده را باندې ظاهر شي، کله بلوي، کله بلوي، کله بلوي. دا موږ فقط لابراتوار یو، موږ انسانان یو، موږ د ژوند حق نه لرو. موږ دغه چوکاټ د حقوق د بشر چې تقسیم کړی دی په دې کې د موږ ځای شي دی د حیواناتو په صحت کې تعریف شوی یو کې انسانان یو، کې انسانانو نو موږ ته دغه حق راکړل چې دومره به باکانه او به بندبارانه هم نه وایي. بیا په سیاسي لحاظ باندې موږ د امریکا ستراتیژیک ملګری یو، موږ د امریکا د امنیتي ملګرتیا ژمنه موږ ته راکړې ده او د ناټو اډانې څخه بهر موږ د ناټو غړي هیوادونو په خطر کې شمیرل کیږو. آیا همدغه ډول ملګري ستراتیژیک ملګري یا آیا همدغه ډول سیاسي ستراتیژیک روابط همدغه ډول تعریفېدای شي؟ یو وخت کې یو سړی و دعوی درلوده، قاضي ته ورغی، هغه ورته وایي چې 2 روپۍ برانه کړه، دا موضوع به درته حل کړم. زر افغانۍ یو وخت کې د پیسو اهمیت ډېر و، زر افغانۍ په رشوت کې ورته ورکړه. د دې سړي سره یو کمکی زوی هم و، قاضي جیب ته لاس کا 10 روپۍ هغه ته ورکړي.
دغه 10 روپۍ چې زوی د دغه دعوا جلاب تقاضي ورکړې وي دغه افغانان اکثرا په اطرافو کې په ژمي کې په جمعتو کې لمونځ کوي، په وړي کې په سرا کې وي. نو 10 کاله خدا بیان کړه چې قاضي لطف وکړه 10 روپۍ د مازوی ته ورکړي، خو 1000 روپۍ خپل د یاد وتلې وي. زموږ موجوده حالت د هغه قاضي حالت دی د 1000 روپۍ په رابطه څوک فکر نه کوي، هغه 10 روپۍ چې قاضي ورکړي د غډيري مهمه دي. نننۍ جګړه کومه ستراتیژیکه جګړه چې په افغانستان کې د بهرنیان روانه ده د دوستۍ جګړه نه ده. په دې کې د موږ هغه ځای متاسفانه د امنیتي تړون، د ستراتیژیک تړون، د ناتو سره، د ټولو اروپایي ملکو سره، حتی د همسایګانو سره چې دا امضا شوی دی، تا ته تحفظ نه دی ورکړی. هغه د خپلو ګټو لپاره کار کو او د تا ګټې د خپل اختلاف قربان دي. د حکومت زمامدارانو د خدای په خاطر، د ملت په خاطر سبا مړه کېږئ، د دنیا نه ځئ. د ایتاس ټولې هغه بې اتفاقۍ چې د جاه طلبۍ په خاطر باندې، د قوم پرستۍ په خاطر باندې، د خپل ژبې په خاطر باندې د ځان سره ترسیم کړي دي، الله باندې دې پوښتنه درنه کا او راتلونکي نسل باندې قضاوت در باندې کوي چې تاسو به د انجنیر صاحب یو خدای له چې دوی راتلونکي هم زموږ په جګړې پورې تړلای ده. په وارسا غونډه کې کله چې څنګه تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې مرسته کوي د صلح لپاره څنګه مرسته را سره نه کړي، بلکې د جګړې د تداوم او د دوام لپاره څنګه را سره مرسته کړي، او ویل دي چې افغانستان سره به د کال د جګړې د پرمخبولو لپاره څنګه دومره مرسته ورکړي. یو خدای مسله ده چې په افغانستان کې به جګړه تر څو چې د دوی اهداف نه وي پوره شوي، دا به په بیلابیلو پلمو او دسیسو باندې دوام ولري. مهمه بله مسله دا ده چې اوس وایم چې راتلونکي لپاره څنګه باید ښه کلک چمتووالی ونیسي او ډیر بد حالات را روان دی. هغه سرتیري ته ما څه ډول پیغام ورکړي چې ګویا ته له خپل خاورې نه څه ډول باید دفاع وکړي، با وجود د دې چې سرتیري ته هم د دوی مرسته معلومه ده چې په وار وار د هوایي عملاتو د هوایي مرستې غوښتنه کېږي، خو دوی بیا نه رسېږي ورته. روحیه څومره رښتیا هم دوی ضعیفه کړه. ګوره افغانان په مجموع کې وطن په ګران دی، ناموس په ګران دی، د وطن نه په دفاع او د ناموس نه په دفاع او د عقیدې نه په دفاع په ټول د تاریخ کې افغانانو قرباني ورکړې ده. دا بې غیرته قوم نه دی، با احساسه قوم دی او دغه درې شان ډېر ور باندې ګران دي چې هغه عقیده شو، هغه ناموس شو، هغه وطن شو. وطن هم ناموس دی. ته باور وکړه که د تا سرباز په دې مطمئن شي چې زما امیر، زما مشر ما ته متحد دی، وطن ته متحد دی او خائن نه دی، هغه د سر په بیه باندې تای وطن دفاع کوي. او داسې قدرت به بیا نه وي چې دغه ټوله ناتو و غیره و غیره و غیره دغه د ځان هغه آخرینۍ درجه انفلاقي هم مواد جوړ کا، بیا به هم دغه تا سرباز په سنگر کې وي، د تا افغان به په سنگر کې وي، د وطن به دفاع کا. مګر یو شی په کار دی، په مغه جریان کې چې د چا د تا په محاذ د جنگ کې جنگ روان دی، سرباز وینه ورکوي، خدای ته یو څوک په همدغه حالت کې د خپل امتیاز لپاره فکر کا را دي شي دغه مشران د خپل وطن په خاطر، د خپل کور په خاطر، د خپل خلکو په خاطر. دغه بهرنیانو دوی پیژندلې دي، وای میړو ته ګوره برخي ورته ږده. که موږ دلته یو زعیم ولرو، قوي خلک ولرو، ښه ستراتیجستان ولرو، په وطن ماین خلک ولرو، ولا دنیا حیا ورنکا، ولا خارجیان به حیا ورنکا، هغه به د شخصیت تسلیمیږي. مګر دغه ګوره دغه د 2020 کال پورې کوم نظامی په بروکسل وارسا کنفرانس کې نظامی مرسته ثابتې دي. دا صرف په دې خاطر دی چې جنگ دوام په وکا، په دې خاطر نه دی چې د تا امنیتي قواوې د پوغو باندې خود کفا شي، نه، هغه دروازه جنگ د پیسر ته ورسوي. دغه جنگ رسول اوس موږ افغانان چې متاسفانه هغه د هدف او وسیله زایده په دغه حالت کې موږ د وسیلې په شکل باندې استعمالي کوو د بل هدف لپاره. مګر اوس یو لوی ضرورت شته هغه دا دی، بیا هم خبره افغانانو ته راځي چې دا ملت باید یو بیدار ملت وي. نور خو بیلغه وجل کیږي، خو هغه د شپې بمبار پکې د ورځې وجل کیږي، په قوي بمو باندې منفجر کیږي. خو تغه خو خدای چې ابرومن مرشي دغه حکومت چارواکي دا به ډیر ورته د شرم او خجالت ځای چې د هم وطن په وینو کې لته پاتر غړي او د یو فشن په نتیجه کې غالي دفتر ته نه راځي. د خجالت یا د فکر وکاو د وطن د نجات لپاره د واحد فکر وکاو او د اوسم تر اوسه د وطن یو څه پرګانې ژوندۍ دي، د خدای په خاطر، د ملت په خاطر، د انسانانو په خاطر باندې دي.
یو واحد قوت شي، واحد نظر دي شي، یو وجود شي او بهرنیانو ته په یو اواز کې ځووي. اوس یو څوک ته چې په یو نظر باندې غږی بل د شان ورځي هغه تخریبوي. ډیر زیات او هیله ده فکر وکړه متحد شي، متفق شي د وطن ګډه دفاع وکړه. ډیر زیات مننه کوم په دې هیله ترنوریدونکو له تاسو هم یو دنیا مننه کوم. تر بیا هم په الله سپارم. سوکاله اوسئ.